د شمالي وزیرستان د رزمک په علاقه کې و د کرکټ لوبې نه هېرېدونکې د فاینل لوبه د تماشبینو په ګڼ تعداد کې ترسره شوه. په دې لوبه کې سپر مسعود لوبډلې له راجا شلیمار لوبډلې سره ښکار وجنګول. د لوبې له شروع کولو نه وړاندې د هر کله په شان د ماسپښین په وخت دروند باران وشو. د باران نه پس پچه یا ټاس وغورځولی شو چې سپر مسعود لوبډلې وګټلو او لومړی د بیټ فیصله وکړه. سپر مسعود لوبډلې په 7 اورونو کې 124 منډې ترلاسه کړې. ورپسې مخالفې لوبډلې راجا شلیمار په اخرینی 9 اوور کې دا منډې ترسره کړې او لوبه یې په خپل نوم کړه. یاد دې وي چې په دې لوبه کې بری موندونکې راجا شلیمار لوبډلې ته په انعام کې د زیارت ګراوند لا تنظیم کوونکو لخوا یو پاکستاني موټر ورکړی شو. دا لوبه د اولس په تعاون سره د امن په ماحول کې سرته ورسېدله. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. مونږ خیر محمد دی، براخیل سره تعلق لري. یقینا چې سوچ په وکه دا حکومت په داسې څه کردار نشته، دا خپل طرفه باندې یکیمه کمیټه ولا کسوندي دا پروګرام هغه په خپل انجوای کړی دی چې سمرا ټیمینا دی دا لکه سمرا وامر غولای دی دا په غون میچینا شه دمراو دا خالیدانه د چنن د فاینل میچ د مرته داتو دا په غون میچینا شه د مرته داتو او میش دا کوشش کی چې میشته چرته ګراوند ملاو شي کوشلای ګراوند د حکومت طرفه لکه سرنګ چې پنجاب ولته ملاو شوی دي سرنګ سیند ولته ملاو شوی دي میش دا کوشش کی چې میشته 10 ګراوند ملاو شي میش په وزیرستان شزیوت ټالنت دی په پنجاب او سیند نه. د دې لوبې د قاتلو لپاره د زرګونو په شمیر کې د لری نه آن تر ډیږي خان بنو او نورو زیلونه په ګڼ شمیر کې کتونکي راغلي وو. دا کتونکي په داسې حال کې خپلو کورونو ته واپس لاړل چې د دوی په مخونو خندا او خوشحالي خورا او پرته وه. انشاءالله میش خپل عمران خان صاحب چې کوم میشن دا په هر ډسټریکټ باندې یو د سپورټس کمپلیکس پر ازماک شي سپورټس کمپلیکس شری دی خو بیا چې کوم ټیلنټ ته د میشته رزماک د ګراوند ډیر ضرورت دی. میش ګورنمنت ته د اپیل کی چې دلته د نیر ګراوند نه شي هر کلی باندې د ګراوند جوړ شي او دلته د غاشي ځکه چې دلته د کرکټ او نیر چې کوم سپورټس ته ډیر کلاډیون شته چې واشه ډیر ټیلنټ موجود دی ملکی سطح باندې ټیلنټ شته پر ازماک په ایریا شي نو میش د اپیل کی چې ګراوندینګ د هر کلی باندې رزمک یوه شنه او سړه علاقه ده چې د قدرتي ښایست ورپکې هیڅ کمی نشته، خو ولې تر ننه دې سیمې ته حکومت پاکستان هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دلته د روډونو، هوټلونو، میدانونو، انټرنیټ او نورې ډېرې کمی بیشۍ او ستونزې دي چې مقامي ولس او سیلګري یې تل د حکومت پاکستان نه غوښتنې کوي، خو ولې تر ننه پورې هیچا د جنتي سیمې ته پام نه دی راګرځولی.